د ابن جدعان د صدقاوت او د صدقې کیسه ډیره د عبرت داستان دی. قسم ډیره پخوا پیښه سوې ده، خو نن هم د موږ تاسو لپاره زما ګرانو عزتمندونو درس پروت دی، پکې عبرت پروت. که یو څه کوئ د الله لپاره یې وکړئ او د خپل هغه ابدي ژوند د آخرت او په دې ځای کې په کار درتللو لپاره یې وکړئ چې په هغه ځای کې دې بیا ورور په ښه نه درځي، په هغه ځای کې دې پلار په ښه نه درځي، په هغه ځای کې به مال نه وي، یوم لا ینفع مال ولا بنون. بس پیسې پر ډولو ډمامو مه شیندئ، بې ځایه مصرفونه مه کوئ. دا واقعه تر پایه پورې ضرور او خامخا واورئ. ابن جدعان په نامه د عربو کې یو سړی تیر سوی دی. دا سړی ډیر سرمایه‌دار هم نه و، داسې و لکه زموږ ستاسو په خلکو کې کوچان، پس لاسو خوله یې سره رسېدله، دو شان درلودل. د ده په قریبانو کې یا د ده په همسایه‌ګانو کې یا په کلیو په شناختو په دوستانو متعلقینو کې یو داسې سړی هم موجود و چې هغه غریب و، هغه بېوزله و، هغه عیالدار و، هغه نفس تنګی و. د ځان سره سوچ وکړئ چې زه د الله د رضا لپاره د دې سړي څه مرسته کولی شم. یوه وښه یې په تحفه کې ورکړل، هغه ته یې ویل چې دا به زما ستا سره د الله په خاطر احسان، ستا به د ژوند او زندګۍ د تېرېدلو یو چاره جوړه شي. شیدې یې لویشه د خپلو بچیانو سره ماښام پر ناست دی. پخوا وخت کې دا د شیدو حیوان هغه که وښه او غوا به بیخي یو ډېر لوی غنیمت به ګڼل کېدی. هغه سړی هم ډېر خوشحاله شو، ژوند و تېرېدی. 6 میاشتې یا د موسم د بدلېدو سره ډېر ټیم تېرېږي، یا په دا 3-4 میاشتې کې موسم بدلېږي، ما ته فکس نه معلومېږي. د ګرمۍ سخت موسم راغلی، سخت وچکلي پسې راغله، تنده سوله. د پخوا ژوند و زندګۍ ولې د صوبو د کاریزو د چینو اوبه به وې، نورې اوبه خو نه هلته برمې وې، نه نور څه داسې و. ابن جدعان له خپلو 3 زامنو سره د اوبو په پیدا کولو کې یو صحرا ته ولاړ. په دې کې د اوبو یو ډېره جوړه کنده وله، یو ډېر عجبه د اوبو یوه صوبه وله، د اوبو یو ناولته ځای ولو چې د بیرې څخه خلک نه سول ننوتلی. ابن جدعان زړه وکړي د دې ځمکې لاندې دا غار یا د سوري یا د صوبې یا د کاریز ته ورننوتی. خو دا کاریز ډېر خطرناک و، ځکه خلک هم ډېر ځینې بیرېدل. په دې غار کې دننه لاره ځینې ورکه سوله، چې لاره ځینې ورکه سوه بهر راوتلی نه سو. هلته په یو کډې کې هم کیله سولو، هلته دی د دې ووتی چې ځان دې راپورته کړي. 3 زامونه او 3 اولادونه او بچیان ورته ولاړ دي، د باندې د غار یا د دغه صوبې یا د باندې د دې کاریز. هغو سوچ وکړي چې زموږ پلار په دې کاریز کې ایله سو یا پیرانان وتښتاو یا چې وسولو، خو هغه د ده په د بندې د راتللو په تمه ول، هغه د ده د بندې د راتللو په تمه و، لیکن د بندې د راتللو پر ځای چې پلار یې وځنډېدی، نو زامنو هم فکر وکړي چې پلار یې نور ولاړ مړ سو. زامن د دې ژوند او زندګۍ پورې د زامنو تعلق، د ښځې تعلق هم د دې ژوند او زندګۍ پورې دی، د مال او د کور تعلق دی هم د دې ژوند او زندګۍ پورې دی. خو د خدای نازولې چې کومه لار موږ ته راښولې ده چې صدقه، د خدای نازولې چې کومه لاره د دین راښولې ده چې لمونځ، تلاوت د قرآن، هغه لاره تر دا ځای پورې نشي کېږي چې ته مړ شوې. د هغو اثرات دلته بیا شروع کېږي، په هغه ځای کې به په ښه درته درځي چې بل څه بیا لاس نسي درکولی. زامن یې د لږ کوشش وروسته یا د یو ښه ډېر کوشش وروسته ناامیده سول، پلار یې پیدا نه کړي او بېرته دوی کور ته راستانه سول. په هغه وخت کې دا عادت ولو چې دوی به د پلار د وفات دستي په دستي بس جایداد هم سره تقسیموي، پرادیرو به سره هر څه سره تقسیم کړل، بیش به کړل، بس ختم. نو دوی د پلار هغه جایداد، د پلار پاته میراثه، د پلار هر څه دا سره وویشي په خپل مابینځ کې. آخر ته ناشنا دا پیښه سوله چې هغه چې کوم همسایه دی چې پلار یې یوه وښه ورکړې ده په تحفه کې، په صدقه او په خیرات کې دی، هغو ته هم ورلله، ورته ویې ویل چې هغه وښه اوس موږ بېرته وغواړو چې موږ پلار تا ته درکړې ده. هغه همسایه یې ورته ویلې چې دا وښه خو ستاسو پلار ما ته بخښلې ده،
او دا زما د اولادونو د ژوندي پاتې کېدلو لپاره یو وسیله اوس ګرځېدلې، زما د ژوند د تېرېدلو یو ذریعه خدای پاک وګرځول. لیکن هغه ورته چې نه، موږ دا خبره نه منو. اوښ یې په زور ځینې واخیستل. د غریب همسایه یا قریب یا کلیوالا یا د دې پلار دوست دی، دی ورته ویل چې زه به ستاسو پلار ته شکایت وکړم. دې بچیانو ورته ویل چې زموږ پلار وختي مړ شو، وختي ولاړې پلانې صوبه کې ورک شو. درسره څنګه ورک شو؟ هغه وختي مړ شو. پکې دې همسایه چې هغه احسان دې سړي ورسره کړی دی، چې ده کله دا واورېدل د ابن جدعان د هغه احسان په خاطر باندې سمدستي دی د هغه پر لور د هغه پر طرف باندې روان شو. هغه غار ته ورغلی، دی هم پسې ورننوتی. په توره تیاره کې د پخوا په زمانه کې ته سوچ وکړئ، ته فکر وکړئ. اخر ته دې ته لاره وموندله چې ولاړې ویې کتل د یو سړي زګیروی راځي چې ځان یې ورو رسوي. لږ زګیروی دی، لږ غږ یې راپورته کېږي. نو ورته څوک؟ ابن جدعان دلته بسته یوه اونۍ 8 ورځې تېرې شوي دي. د 8 ورځو وروسته لا هم دا سړی ژوندی پاتې دی. دې همسایه چې ابن جدعان هغه وښه ورکړې وله، احسان یې ورسره کړی ولو، دا ابن جدعان را په شا کړي، د باندې راوایستی، اوبه یې ورله ورکړې، خورما یې ورله ورکړله، چې څه د دوا ضرورت ول هغه دوا یې په وکړل، هغه د علاج ضرورت و علاج یې په وکړي، کور ته یې راوستی. ناشنا دا پیښه سوله. ګرد د عبرت واقع دلته ده، خبره دلته ښکاره کېږي. معجزه او د صدقې برکت. ابن جدعان چې کله په هوښ کې راغلی، نو خلکو پوښتنه ځینې وکړه چې د مځکې لاندې په دې توره تیاره کې بسته یوه اونۍ څنګه ژوندی ته پاته شوې؟ ده وویل کله چې 3 ورځې تېرې شوې او ما هیله نور له لاسه ورکړله چې نور نو اولادونو بچیانو د خلکو تمه ختلې ده چې هغه په تا پسې راځي، او زه دلته ډېر سخت وږی سوم، تږی سوم. نو ناشنا دا وسوله چې په هره ورځ کې به 3 ځله زما په خوله کې د شیدو څاڅکي لوېدل، او زه به په دې باندې اوبه کېدم هم او مړېدم به هم. همدغه مې د ژوندي پاتې کېدلو لوی سبب او ذریعه خدای وګرځول. خو ډېره ناولده دا وه چې 2 ورځې مخکې دا شیدې په ما باندې بندې شوي دي. زه پوه نه شوم چې ولې، خو زه سخت پسې پریشانه ولم. دې همسایه ورته وویل چې که چیرې ته په علت باندې پوه سې حیران به سې، دا شیدې ستا د هغه اوښ وې چې ما ته دې په صدقه او خیرات کې راکړې وله، لیکن دغه 2 ورځې مخکې ستا زامنو هغه اوښ له ما څخه په زور واخیسته. زما اولادو بچیان هم دغه وږې سره کښېنستل، نو هلته پر تا باندې شیدې هم بندې شوې. بېشکه چې نبي علیه صلات وسلام بارک فرمایي بعضې داسې کارونه دي چې تر مرګ وروسته هم انسان ته پیدا رسیږي، ثواب او خیر و برکت یې رسیږي. په هغې کې کم ښوولي دي. د الله بندګانو د 5 شپو موږ څونه سوچ کوو، څه لایټونه دي، څه پرشونه دي، څه غالۍ دي، څه کوربچې دي، بس همدا دنیا ده، بل څه موږ نه لرو. د حدیثو د یو څو جملو څخه ډېر لوی عبرت موږ تاسو حاصلولی شو. هغه دا نبي علیه صلات وسلام بارک فرمایي نیک کارونه او احسان انسان له بدې مړینې او هلاکته څخه خلاصوي. د صدقې برکت، صدقه د انسان د ژوند د ژغورلو سبب کیږي. که چیرې صدقه ورکوونکی په دې باندې پوه سي چې د صدقه تر هر څه وړاندې د الله رب العزت په لاس کې کېښودل کیږي او الله یې د انسان څخه قبلي او اخلي، نو د ورکولو خوند به یې در اخیستونکي در خوند چې هغه صدقې چاته ورکول کېږي هغه څونه په خوشحاله کېږي، د هغو سره خو مرسته د کومک د انسان د یو ترتیب یې په برابر سي، د هغه ورکوونکي خوند به یې تر زیات. نو درود شریف په نبی علیه صلات وسلام بارک باندې مه هېروئ. قربان در دواړو جهانو در سالار لاره خو یې ښوولې ده، نو لیکن څوک به یې د سوچ فکر کولو والا او د سر خلاصولو والا او د عمل کولو والا. خدای دې و موږ تاسو ته خیر په نیت کې